بسم الله الرحمن الرحیم. دا د بالاحصار د ټاپ پوینټ نه د کابل ښار حصې دي. دا مخامخ چې کوم علاقه ښکاري دا د بنحصار ټانګ لوګر او د شهدای صالحینو علاقه ده. دې خوا چې راځو مخامخ دا علاقه د کارتاینو د اتمې حوزې مربوط ځایونه دي. لږ دې خوا چې راځو هلته یو ګنبد ښکاره کېږي، دې ته د نادرخان تپه ویلی شي. نادرخان تپه کې د ظاهرشاه پلار نادرخان ښخ دی او ظاهرشاه خپله چې کله ایټالیا نه بیرته راغی او کابل کې مړ شو همدلته ښخ شوی دی. لږ دې خوا چې راځو هلته تپه ملنجان هم ښکاره کېږي او مخامخ دا غونډۍ دا د خواجه رواش د هوایي میدان نه شمال طرف ته پروت دی. په دې کې یو چت ټاور هم ښکاره کېږي. دې خوا چې راځو دا د وزیر اکبر خان علاقه ښکاره کېږي، دوه واړه واړه غونډۍ دي او دې طرف ته دا د ښار هغه مرکزي علاقه ده، د افغانان دی او د مخابراتو وزارت او نور حکومتي تاسیسات دي. او بیا چې لږ دې خوا راشو په کابل کې مهم نقطه چې هغه ته تپه تلویزیون ویلی شي دغه دی. د پخواني خلکو خبره ده چې تپه تلویزیون چا سره کابل کنټرول دی هغه سره دی. او دې سره لاندې د پل خشتي جومات مناره او ګنبز هم ښکاره کېږي. دا د پل خشتي تاریخي جومات دی. او دې خوا ته چې راځو دا پلیارتن علاقه ده او دې طرف نه د کابل غرب طرف ته لاره وتی ده. دا علاقې هم د په بالاحصار مربوط علاقې دي او په دې کې ډېر زیات ګڼ خلک مېشت شوي دي او کورونه د غره تر سره پورې رسولي چې دا ټول غیر قانوني استوګنځایونه دي. خلکو غصب کړی او کورونه پکې جوړ کړي. د بالاحصار په دې حصه کې دلته ګڼ موټر لیدل کېږي چې څه حکومتي دي او اکثره هغه موټر دي چې اردو یا حکومتي ادارو د خلکو نه راتاو کړي او دلته یې ذخیره کړي دي. اکثر خراب دي، لمر ته غورځېدلي دي او قابل د استفاده فی الحال نه دی. دا مخامخ دا د روسانو د وخت یو ټانک دی چې د داخلي جنګونو په وخت کې خراب شوی، همدلته د نمونې په طور سره ایښودل شوی. دا د بالاحصار دیوالونه دي. دا دیوالونه 1 متر نه زیات سور لري او دا د بالاحصار نه غرب طرف ته کورونه دي او دغه لاندې مقبره چې ښکاري دا د شهدای صالحینو مقبره ده چې په دې ځای کې څو صحابه کرام هم دفن دی. په د کابل د فتح لپاره چې کوم صحابه راغلي و شهیدان شوي دي هغه اکثر په دې مقبره کې دفن دي چې د همدې وجې نه هغه ته د شهدای صالحینو مقبره ویل کېږي.